او عبد الله بن مسعود او عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بدس ویلي رضي الله عنهم وی قرآن کریم کی چې الله وی چې وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا هیڅوک په تاسو کې نشته دی مګر حتماً به یې ورځې په دې جهنم باندې ورتېرېږي. وایي د دې آیت مقصد دا دی چې دا پل صراط الله رب العالمین په دې جهنم باندې ایښی دی او د جهنم دا اور په دې کې پورته راغلی دی نو هر انسان په دې پل صراط باندې ورتېرېږي او د جهنم دا لمبو کې به دا ورتېرېږي. وایي د دې آیت مقصد دا دی او دا آیات دی چې سلف به ډېر جړول. عبد الله بن رواحه رضی الله عنه دی دا یې ډېر جړو دی آیات. یو ورځ خپل کور کې ناست دی او جاړي ښځې مې سته په ژړا شوله ډېرې وچړلې ستا اخر دې ښځې ته ویل چې ته ولې جاړې دې ښځې د عبدالله بن رواحه رضی الله عنه ته ویلې چې ته جاړې ځکه زه جاړم ستا د ژړا د وجې نه زه هم جاړم. وایي ما په قرآن کریم کې یو آیات جړی د هغې د وجې نه زه جاړم. وایي کوم آیات دی؟ وایي قرآن کې الله وایي چې وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا هېڅوک په تاسو کې نشته دی مګر حتماً به یې ورځې په دې جهنم ورتېرېږي. وایي دا آیات ما جړی کله چې دا شهید کېږي معرکه موته کې او غزوې موته کې د نبي صلی الله علیه وسلم نه چې کله خدای پاماني اخلي هم جاړي او په میدان د جنګ کې هم دا جاړي د څه د وجې نه د آیت د وجې نه چې وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا هېڅوک په تاسو کې نشته دی مګر حتماً به یې ورځې په دې جهنم ورتېرېږي په دې پل باندې. او بیا د جهنم دا پل صراط چې دی دا داسې دی که حد الشعر لکه د اخته په شان او بل حدیث کې داسې راغلی دی ادق من الشعر واحد من السيف. د پل صراط دا پل چې دی دا د اخته نه نری دی او د تورې نه دا تیره دی داسې پل دی دا او دومره اوږد دی. فضیل ابن عیاض رحمه الله به ویلي وایي چې 15,000 سنه د دنیا چې دا کوم عادي مزل دی چې 15,000 کاله مزل په دې پل صراط کې د دنیا مزل اله به دې سر ته پورې وځي نو د پل صراط اوږدوالی دومره دی د دنیا 15,000 کاله مزل پیدا عادي دومره اوږد دی دا پل صراط چې 15,000 کاله کې دې باندې انسان تېرېدلی نه شي دومره اوږد دی دا. یوه ورځ دا معاذ بن جبل رضی الله عنه دی دا یوه ورځ یې جاړې دا ډېر فکرمند او هوښیار صحابي و دې یوه ورځ یې جړلې دا بچیو ته راټول شو ملګري ورته ویلې چې اما تسکن یا معاذ بس دی دا ځان لږ په ارام کې که لږه دمه وکړه. معاذ بن جبل رضی الله عنه ورته ویلې چې ان المؤمن لا يسكن روعه د مؤمن یره دا نه په دمه کېږي حتی یترک جسر جهنم تر دې پورې چې د جهنم په دې پل دا نه ورتېر شوی د مؤمن دا یره نه په دمه کېږي. نو جهنم دا پل دی موږ ته او زه به نه جاړم زه به ځان په دمه کومه نو په کار دا ده چې سړی دا د جهنم دا پل لږ ځان ته رعایت کړي لږ ویرېږي. امام احمد بن حنبل رحمه الله په مخکې چا ویلې وایي اوس د مزو ژوند دی. امام احمد بن حنبل ورته ویلې چې د مزو ژوند کومه دی د مزو ژوند خو به هلی چې کله پل صراط دا سړی پاس کړي او دا ښی پښه دې جنت کې کېږي او دا بله پسې ور اوچته کړي وایي د مزو ژوند به هلی اوس د مزو ژوند کومه دی. مؤمن په دنیا کې همیش په تکلیفونو کې همیش په دې غمونو کې ډېر غمونه دي د انسان سره په دنیا کې. یو غم خو دا دی چې تیر ګناهونه سړي کړي دي چې مؤمن سره د تیرو ګناهونو غم چې ما دا کوم ګناهونه کړي دي دا د انسان ځان ته رایادوي دا غم دی د مؤمن سره نو مؤمن د دې نه په امن کې کېږي. دویم چې مؤمن سره غم یې د حلال رزق غم یې وسه چې دنیا کې به څنګه د حلال رزق پیدا کړمه دا غم یې د مؤمن سره نو مؤمن نه په امن کې کېږي. او دریم چې د مؤمن سره غم یې چې په آینده زمانه کې به زه څنګه ځان د ګناهونو نه بچ کړمه دا غم یې د مؤمن سره نو چې ته ځان ته مؤمن وې د دې خبرو غم کوه. څلورم غم چې د مؤمن سره وي هغه د معاد غم یې چې مرګ را روان دی د قبر نه به یو ځل راپاڅم دا غم به د مؤمن سره وي نو چې دا غمونه تاسو درسئ مؤمن نه په امن کې کېږي. نو امام صاحب ویل امام احمد بن حنبل چې مؤمن به هله په امن کې شي چې کله د پل صراط نه پورې وځي دا یو وخت په جنت کې کېږي او دا بله خپل ور اوچته کړي مؤمن به هله په امن کې شي. دین اسلام خدمت کوي ای سلفیانو
هر زي دعوت کوي اتلو شزل میانورو